د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو ښځه او سړی نو چې خپله ماشومه په ځنګل کې پریدي او په خپله پټ شي. بیا دغلته د ال په نوم یوه جادوګره راشي او ماشومه راواخلي. جادوګره دا ماشومه ځانه لویه کی او د دې نوم یې رپنزل ایښودی. رپنزل لویه شي او په ځنګل کې ډیره خوشحاله وي. د دې نه بعد مونږ یوه ملکه اینو چې خپل وړوکي زوی ته یو بلډینګ ښایي او ورته وایي که ته باچا جوړېدل غواړې نو تاله به په دې بلډینګ خطل پکاري. خو شهزاده په بلډینګ نشي خته ځکه چې دی ډیر وړوکی. بیا ملکه شهزاده ته د باچایۍ تخ وښی او وایي که ته دا تخ حاصلول غواړې نو په بلډینګ د خطو چل به زده کې. دغلته شهزاده یو پینټینګ ویني او ملکې ته وایي په دې پینټینګ کې دا ښځه څوک ده؟ نو ملکه ده ته وایي کله چې ستا پلار باچا و نو دای غلامه وه او کله چې ته باچا شوې نو بیا به دا ستا غلامه وي. بیا مونږ ال اینو چې د ملکې په دعوت قصر ته تلو والی. خو رپنزل زد کوي او وایي چې زه هم تلل غواړم. ال رپنزل قصر ته نه بوځي او ورته وایي هلته تلل ستا دپاره خطره ده. خو رپنزل د ال خبره نه مني. ال رپنزل پریدي او قصر ته ور روانه شي. رپنزل په پټه په ال پسې قصر ته لاړه شي خو سپایان رپنزل دنده نه پریدي. ال په ملکې پسې لاړه شي. دلته چې ال پینټینګ ویني نو هغه وخت ورته رایاد شي کله چې د باچا او د دشمنانو په منځ کې جنگ وو او په دې جنگ کې ال د باچا په وینا خپل د جادو په ذریعه خلک مړه کول غوښتل. خو په غلطۍ کې د دې د لاسه باچا هم مړ شي او تر اوسه پورې دې ته ځان د باچا ګناهګار ښکاري او د دې د لاسه ال د ټولو نه لرې په ځنګل کې اوسیږي. خو ملکه ال ته وایي په دې کې ستا څه غلطي نه وه. بیا ملکه ال ته وایي زه غواړم چې ته اوس د شهزاده دپاره کار وکړې. بیا مونږ رپنزل اینو چې په ګرځېدو کې د شهزاده لیب ته لاړه شي. شهزاده دلته نوې نوې تجربې کوي. شهزاده د دې نه تپوس وکړي چې ته څوک یې. نو رپنزل ورته وایي زه خپل مور سره راغلی یم. په خبرو کې د دواړو په منځ کې ملګرتیا وشي. شهزاده باچا جوړېده نه غواړي. بیا شهزاده په ویلډینګ باندې د خطو کوشش کوي. ټول خلک د ده کتولو راغونډ شوي. شهزاده راغورځېدو والی خو ال خپل د جادو په ذریعه دې بره وخیجي. بیا ال په ملکې پسې راشي. رپنزل د شهزاده سره خبرې کوي. شهزاده دې ته وایي زه به ځنګل ته تا پسې ضرور درځم. د ملکې یو سپای ال هغه جادویي ډنډه راوړي کومه چې ال د جنگ نه بعد بیا نه و لیدلې. ملکه دې ته وایي اوس پته د دې ډنډې په مدد د کینګډم حفاظت کې. خو ال د باچا د مرګ نه بعد جادو کول نه غوښتل نو ځکه ال ملکې ته انکار وکړي. د ال د انکار سره ملکه ډیره په غوسه شي او د ټولو خلکو په مخ کې په ال د باچا د مرګ او د رپنزل د پټولو الزام ولګي. ملکه د رپنزل اصلي مور او پلار هم راوغواړي نو هغو هم دروغ وایي چې ال زمونږ لور پټه کړې وه. خو ال دو ته وایي تاسو په خپله رپنزل په ځنګل کې پرېښودې وه چې بیا ما راواغسته او خپل د لور په شانې مې لویه کړه او اوس زه رپنزل چاله ورکول نه غواړم. ملکه ال جیل ته بوځي. رپنزل چې دا هر څه ویني نو په ملکې چغې وهي او ملکې له د دې په چغو ډېر قار ورشي. ملکه د ال او د رپنزل یخته کټ کی او دواړه جیل کی. شهزاده د رپنزل او د ال د آزادولو دپاره خپل ملګري سره پلان جوړی. په جیل کې رپنزل د ال نه تپوس وکړي چې زه په رښتیا ستا لور نه یم. نو ال ورته ووایي ته زما اصلي لور نه یې خو ما د خپل لور په شان لویه کړې. بیا شهزاده خپل د ملګري سره جیل ته راشي او د شهزاده ملګري سپایان په خبرو کې شهزاده په پټه د رپنزل جیل ته راشي او دواړه د جیل نه وباسي. کله چې ملکې ته پته ولګي نو سپایانو له د هغو د میلاوالو حکم ورکي. بل طرف ال او رپنزل غرونو منځ ته راشي. بیا ال یوه ګټه تاو کی او یوه خفیه دروازه کولاوه شي. دواړه د سپایانو نه پټېدو دپاره دی غار ته دنده شي. وخت تیریږي او رپنزل هم رویه شوي. رپنزل د ال سره په دې کې ډیره خوشحاله اوسیږي او اوس د رپنزل یخته د اول نه هم اوږده او ښکلې شوي. خو د دنګوالي د لاسه د دیزي نه وتل او راوتل ګراني. کله به چې ال بهر تله نو رپنزل به
خپل د یختو په ذریعه ال به کوزوله او راخیجوله. یوه ورځ ال روپنزل له ګلونه راوړي او وای د ملکې سپایان اوس هم په موږ پسې ګرځي، نو ځکه نور ګلونه راوړل ګران دي. روپنزل ال ته وای نوره په ګلونو پسې مزه. ال روپنزل ته وای د دې ګلونو د لاسه خو ستا یخته دومره اوږده دي، نو د دې دپاره تلل خو ضروري دي. بل طرف ته شهزاده هر ورځ د روپنزل او د ال په تلاش کې وځي. شهزاده روپنزل یادی او دغه شانې روپنزل هم د شهزاده په یادونو کې. ملکه چې کله د شهزاده د دې کار نه خبر شي نو ډیره په غوسه شي. ملکه هر ورځ د شهزاده نه د هغو دواړو تپوس کوي، خو شهزاده ورته انکار کوي چې پته راته نشتی. د شهزاده ملګری شهزاده د روپنزل د میلاوالو نه منع کوي، خو شهزاده وایي زه هغه نشم ایرولی او غواړم چې د سپایانو نه مخکې میلا وکم. که ملکې هغو میلا وکړو نو مړه وی کی. بل طرف ته روپنزل د ال نه تپوس کوي چې مونږ به کله د دې ځای نه بهر وځو. روپنزل وایي زه غواړم د نورو خلکو په شانې آزاده زندگی وکم. نو ال دې ته وایي ته اول جادو ښه صحیح زده که نو بیا ته د دې ځای نه وتی شې. روپنزل ال ته وایي ما ته جادو زده که. نو ال وایي اوس د جادو زده کولو وخت نه دی. په دې باندې روپنزل په ال ډیره غوسه شي چې ته ولې ما د دې ځای نه وباسې، خو ال دې ته څه نه وایي ځکه چې د ال دپاره د روپنزل زندگی ډیره قیمتي. بل طرف ته شهزاده د غرونو طرف ته د روپنزل په تلاش کې راشي. روپنزل په کور کې یوازې نو دا سوچ وکړي بهر به چکر ولګوم. روپنزل د کپړو نه رسۍ جوړه کړي او د هغې په ذریعه ښکته کوزه شي. روپنزل په ځنګل کې ډیره خوشحاله ګرځي. بیا هلته یو جادویي ګل ویني، نو روپنزل د ګل خواله راشي. دغلته شهزاده چې روپنزل ویني نو تپوس یې وکړي چې ته روپنزل یې، خو د روپنزل د جواب ورکولو نه مخکې سپایان راشي او د شهزاده نه تپوس کوي چې هغو دواړه میلاو شو او که نه. د سپایانو خبرو اورېدو سره روپنزل په شهزاده شک وکړي چې دی زما سره دوکه کوي او د بلې جنۍ په تلاش کې ځنګل ته راغلی دی. روپنزل په منډه کور طرف ته لاړه شي. شهزاده هم په دې پسې او روپنزل رټی، خو روپنزل کور ته دنده شوي. بیا ال واپس راشي او د روپنزل د یختو ډبرو ختو پسې خفیه دروازه کولاوه کړي او دنده لاړه شي. شهزاده چې ال ویني نو په هغې پسې شي. شهزاده پوه شي چې د ملکې نه د پټېدو د لاسه ال روپنزل دلته پټه کړې ده. شهزاده واپس قصر ته راشي نو د هرې ورځې په شانې نن هم ملکه د ده نه تپوس وکړي او دې ورته هم په دروغه انکار وکړي. شهزاده خوشحاله ښکاري نو ملکه پوه شي چې دی دروغ وایي. روپنزل د شهزاده په بېوفایۍ جاړي چې د څنګه زه هېره کړې یم او د بلې جنۍ په تلاش کې ځنګل ته راغلی و. بله ورځ شهزاده خپل د ملګري سره بیا د روپنزل د کور طرف ته راشي. دواړه ځان پټ کړي او د ال د راوتو انتظار کوي. کله چې ال راوځي نو شهزاده هغه ګټه تاو کړي او دنده لاړ شي. شهزاده ملګری د ال د اواز په شانې اواز راوباسي او روپنزل د ال د لیدو نه بغیر خپل یخته ښکته غوځار کړي او د یختو په ذریعه شهزاده بره وخیجي. روپنزل چې دی ویني نو ډیره حیرانه شي او بیا ورته د شهزاده بېوفایي رایاده شي. نو روپنزل له په ده ډیره غوسه ورشي او شهزاده ته دوکهباز وایي. شهزاده دې ته وایي زه د بل چا نه ستا په تلاش کې راوتی وم. شهزاده روپنزل ته خپلې د مینې اظهار کوي، خو په خبرو کې د ده خپه وښویږي او د کړکۍ نه غوځار شي. روپنزل خپل د جادو په ذریعه په ډېرې آرامۍ دې ښکته کړي. شهزاده بار بار په روپنزل پسې په دیوال باندې د خطو کوشش کوي، خو په هر بار دې ناکامه کیږي. اخیر هم روپنزل شهزاده رابره کړي. شهزاده روپنزل ته خپلې د مینې اظهار وکړي. روپنزل ډیره خوشحاله شي او دا ورته هم خپل د زړه خبره وکړي. بیا شهزاده قصر ته راشي نو ملکه د روپنزل په باره کې تپوس وکړي. د هر ځل په شانې نن هم دې انکار وکړي. ملکه په شهزاده پوه شي چې دې ماته دروغ وایي. دې ضرور د هغو سره میلاو شوی دی، خو هیڅکله به ماته د هغو په باره کې ونه وایي. ملکه خپل په ذهن کې یو پلان جوړ کړي. بله ورځ شهزاده د خپل ملګري سره په روپنزل پسې راشي، خو دو ته پته نه وي ملکه او سپایان هم په دو پسې دي. شهزاده په روپنزل پسې راشي
لږ ساعت بعد ملکه هم دیوال ته دنده شي او څنګه چې دوی دواړه یو ځای ویني نو یقین نه راځي. بیا سپایان ریپنزل راونیسي. شهزاده ملکې ته وایي ریپنزل پرېږده، خو هغه د ده خبره نه اوري. بل طرف ته چې ایل راشي نو ویني چې د ملکې سپایانو ریپنزل نیولې ده. ایل ملکې ته وایي ریپنزل پرېږده، کنه یې ښه به درنه خو ملکه د دې په خبرو خاندي. ایل خپل د جادو په ذریعه هوا تیزه کی او د دې د لاسه سپایان ریپنزل پرېږدي. بیا د ریپنزل د وجود نه یو طاقت راوځي او ریپنزل ورکه شي. دا خپل زوړ کور ته راشي. شهزاده د ریپنزل د طاقت د وتو د لاسه ړوند شي. ملکه د سپایانو سره واپس قصر ته لاړه شي او ډاکټر راولي. خو ډاکټر ملکې ته وایي د شهزاده سترګې به هیڅ وخت ښه نه شي. ریپنزل په زوړ کور کې خفه ناسته او سوچ کوي چې د شهزاده او د ایل سره به څه شوي. بیا دغلته د ایل روح راشي او ریپنزل ته وایي ما ستا د ژوند دپاره خپل ځان قربان کو، خو ته د ملکې نه ځان ساته. ایل د ملکې سپایانو وشتي. ایل خپل د جادو په ذریعه ځان یې نه بچ کړي. ایل په ژړا شي. بل طرف ته د شهزاده د نظر تلو نه بعد دی بیا هم پر ریپنزل پسې ګرځي. شهزاده خپل د ملګري سره هغه ځای ته راشي کوم ځای چې ریپنزل ګلونه راشو کول. نو ریپنزل چې د شهزاده سترګې ویني نو وایي چې زما د لاسه هم زما مور مړه شوه او هم ستا د سترګو نظر لاړو. ریپنزل ډېره جاړي. بیا د دې د سترګو اوښي د شهزاده په سترګو ولګي نو د دې سره د شهزاده سترګو نظر واپس راشي. شهزاده د ریپنزل سره اوسېدل غواړي نو دی خپل ملګري ته قصر ته د تلو ووایي، خو د شهزاده ملګری نه ځي او شهزاده ته وایي په یو کار موږ ملکه پوهه کولی شو. بیا شهزاده او ملګری واپس قصر ته راشي او ملکې ته د ریپنزل رالیږلي یوه پرنده وښیي. دی وایي زموږ راتلونکي وخت ډېر خراب دی. ملکه ویریږي ځکه چې ملکه پوهیږي دا پرندې به هغه کینګډم ته تلې او تباهي به یې کوله د کم باچا او ملکه به چې ظالمه وه. ملکه خپل په کارونو پښیمانه شي. شهزاده او ریپنزل د یو بل سره خوشحاله اوسیږي او په ژوند کې هیڅ غم نه وي او دا کهاني همداسې ختمه شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.